ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. دغه میاشت کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومه لویه عظیمه معجزه ښکاره شوې ده، د هغې د یوې حصې بیان مې تېره جمعه کړی چې نبی علیه السلام د بیت الله نه تر بیت المقدس پورې لاړه، ولته کې چې څه وکړل یا په لاره بیان مې کړی. دغې ته زموږ علما اسراء وایي. د دې دویمه حصه د بیت المقدس نه د اسمانونو او د جنتونو د دوزخونو چکر او سفر او سیر دی. هغې ته زموږ علما معراج وایي. امام بخاری رحمت الله علیه د دواړو مستقل باب خره، یو ځای وایي باب الاسراء، یعنی هغه باب چې هغې کې د حضور پاک د بیت الله نه تر بیت المقدس پورې د سفر بیان دی. او بل باب اخر باب المعراج، یعنی دا هغه باب چې هغې کې د حضور پاک د بیت المقدس نه د برختو کم سفر دی د هغې بیان. حضور پاک فرمای چې د جمعات نه راووتم نو یو پوڼۍ ما ته کېښودې شوه. دا پوڼۍ د زمرودو وه، د زمرودو د کاڼي خشته، او ما ته وی په دې پوڼۍ بره وخېجه. په پوڼۍ مې قدم روان که هغه ځای به مې لاس ایښوده چې تر کوم ځای پورې مې نظر لګېده. الله اسانه کړه. زمارونو دام د حضور پاک په معجزاتو کې یو معجزه ده. زمونږ د تصوف علما او د حدیث علما دی ورته طی الزمان او طی المکان وی، ځمکه رانغښتې کېدل او زمانه رانغښتې کېدل. بعضې وخت کې ځمکه الله راونغاړي، ځمکه رانغښتېدل سړي په لږ وخت کې ډېر مزل وکړي، او بعضې وخت کې الله پاک زمانه ورته راونغاړي نو په لږ وخت کې ډېر کار وکړي. په دې معراج کې دواړه معجزې شوې دي. طی المکان، ځمکه ورته راونغښتې شوه، ځمکه ورته داسې شوه لکه مونږ چې مثلا یو ځای ته د میاشتو نه د کلونو مزل کو او رسو، او الله حضور پاک ته داسې کړه لکه چې په یو ګام کې ورته رسي. زمانه الله داسې کړه لکه چې مونږ په کلونو یو کار کو، او نبی علیہ السلام ته الله د سکندونو په اندازه کړه.
اللہ پر قادر دیرنو جب ایدل یو مثال در کم جو خبر دیر آسان ہے تاسو با پیوز پیشے کمیگی را دی دینا سفر کئی دا دی دینا میگی روان شی او دی دا دی سڑک پوری سفر کئی دی بسونا گامونا دی قسم لکی ام شماره او کتر دی دینا سڑک پوری دی اخبر گامونا شمیره لیشی میگی کر دی دینا دی سڑک پوری دی نو کلونا بلگی عمر به اخلاصی خوبا نرسی او کمون دا دی دینا سڑک پوری دو نو به 15 منٹا کی رسیدی شو دیم مثال بم در کم میگی کر دی دینا سعودی تزی سونا ٹیم کی برسی او سونا گامونا بالی زمائی اس یا خود پیاده را دی دینا سعودی تراوان شم نو سونا ٹیم با میں لگی او سمرا گامونا باخلم او که جد دا دی دینا چرسی و سعودی تزی نو پس الورنی بھی 15 گھنٹوں کی بورسی دا یو مثال ما تاسو لدر دی اس خود دینم زر راغلی دی دانور تاو گورا دی پا یو شوارس کی سونا مزل کئی دا سمرا دری چکرے دی دزمکی نا سونو چت دی او دی پا شوارس کی اخپل چکر پورا کئی دومره تیز رفتار شی بلشتا یا رنا د نور رفتار چې څنګه ال تنور روخیږي پس عمر سات کې دا غیر رنا دل تر ورسی دا غي مونږ اندازم نشو لګولې چې څومره سات کې دل تر رسیږي نورونو الله په کائناتو کې دا نمونی مونږ ته خودلې بل افچل تبل کې پلق ناری شي دا غیر رنا څومره دل تر رسیږي دقه سي اللہ پاک حضور پاک مبارک تا زمانم را نیز دیکھلا عظمت محترا نیز دیکھلا بعض خلق وی برخو اکسیجن نشتا دا سنگ برتا او برخو یخنی دا دیر زیاتا دا بر سنگتا دا اکسیجن دا چاپا قبضہ کرے لا اللہ او دا یخنی گرمی دا چاپا قبضہ کرے نو چې کم ذات بره بوزي نو هغه انتظام نشي کولی دا خبر خلاصه دی کیسه ابراهيم عليه السلام چې ورته وغورځم دا اور خاصیت سوزول دی هغه ورسودا نه بیا خو بدل سيزونه نه مانه دوزخ کې او فرشتي ګرځي دوزخ کې خاماران شتا دوزخ کې لړمانان شتا انسودي دوزخ کې با شهدا ذکر زی با او خپل خلق بنو باسي دوزخ کې دنه معلمان ګرځي او خپل خلق بنو باسي غیبه نسوځي دوزخ کې د زقوم بوټي دي ابدا دوزخیان خوري ابوټي بنسوځي دمارونو په دیوانه کې دا اخوال خدای پیدا کړی دي او الله تعالی کول شي او په اور کې ګرمواله الله پیدا کړی دي او الله تعالی کول شي او ځکه نو چې دا څوک دا سوال کوي نو دا غوی نه تاسو کو چې تاسو دا راکټه لګیس په مېتا دا دومره یخنه کې دا راکټ څنګه دي بل خو دومره یخنی ده چې هر شی وسره جام کیږي او دا په مېتا چې تاسو خلق لګې نو په مې کې خو اکسیجن نشته دلته څه کوي ندی ولې اکسیجن بوتل ډکېږي ایو تشاته چولی او دا راکټ نه داسې یو شی دوی تاو کی چې هغه نور سرم نه ویل کېږي او یخنه سرم دوی ته تاوان نه رسي نو چې ته دا استعالات ته ایجاد کړو ته پیدا کول شي نو ته خو د الله د قدرت مقابله کې هیڅ شی نه نو خدای سره به قدرت او طاقت ورکوي نو د زمانو د پاولان ته کې خاودا او بر جبريل عليه السلام را سره دی وخته وی چلانو د اسمان دروازې دي لکه څنګه چې په دې کوټه کې دروازې دي دارنګي په اسمان کې هم دروازې دي او د دروازو خپل خلق د فرشته هغه په پاسه ولاړ دي جبريل عليه السلام دروازه وټکول د دننه आवाज راغی څوک وی د جبريل څوک د سره دي یوازې که څوک شتا ویاو شترا سره ملګری څوک دی محمد دی صلی الله علیه وسلم ویری پخپل راغلی دی کبللی شوی دی د دې خبرې څه ضرورت ده دا خی
مخلوق ته خی چې دې په خپله نه دی تللی، دې د الله په دعوت روان دی. یو سړی په خپله زما کور ته راشي، د هغه علمه دی خو د هغه جدا حیثیت دی، او یو سړي پسې زه استازی ولیږم چې د مټونې سو دلته مال راوله په عزت، د هغه جدا پوزیشن دی. نو د حضور پاک دلته پوزیشن ته ګوره په خپله نه دی تللی، الله بللی دی. او بل الله داسې نه دی بللی چې ورته حکم وکړه چې شابه بس پیک دو راځه، نه، یو فرشته پسې لېږلې ده، او فرشته کومه فرشته ده؟ حضرت جبریل علیه السلام. او څومره په عزت بره خېجی. نو چې څنګه په کړکۍ د اسمان په دروازه وردن نشو، نو فرشته ورته وایي ډېر ښه راتلونکی راغی، ډېر ښه شته. چې کوم سړي پسې لېږل شوي دا ډېر ښه شخصیت دی، او راغی او مرحبا ورته ووایي. نبی علیہ السلام فرمایي چې څنګه وردن نشم، نو یو بوډا سړی ناستو، نو ما ته جبریل علیہ السلام وی دا پیژنې؟ ما وی نه، وی دا آدم علیہ السلام دی. سلام پې واچوه. نو ما پې سلام واچو، السلام علیک، یا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو هغه زما د سلام جواب وکړو، او بیا وی ډېر ښه بنده راغی، او بیا ما ته مرحبا وی، مرحبا بالنبی صالح و ابن صالح، زما خشته بچیا او زما ښکلي پیغمبره په خیر راغلی. پښتو کې په خیر، عربی کې مرحبا لفظ، اهلا و سهلا، دا د عربی اصطلاحات دي. او مونږ په خیر راغلی، ستړی مشي، او فارسی بانان وی مانده نه باشي. دا د هرې ژبې خپل اصطلاحات دي، هر کله یې ورته وایي. آدم علیہ السلام ته چې مې وکتل، نو ښي طرف ته هم بچي ناستي او ګس طرف ته هم بچي ناستي. نو چې دی ښي طرف ته وګورې نو خاندي، خوشحاله شي، او چې ګس طرف ته وګورې نو جاړي. ما تپوس وکړه د حضرت جبریل علیہ السلام لا چې دا څوک دی؟ وی دا ښي طرف ته د هغه بچي دي چې جنت ته به ځي، او دا ګس طرف ته د دوزخ والا بچي دي. نو چې دی د جنتیانو بچو ته وګوري نو دی خوشحاله شي، اولاد یې دی که نه. او چې دی ګس طرف ته بچو ته وګوري چې دا کم دوزخیان دي، نو دی خفه شي. بیا بوتلم دویم اسمان ته وخېجولم. دقسې دویم اسمان کې چې کومه د دروازې څوکیداره فرشته وه، هغې سره مکه خبرې وشوې. او چې بره وروختو، نو بیا مو ملاقات وشو چا سره؟ د عیسی علیه السلام او د یحیی علیه السلام سره. دواړه پیغمبران، دواړه خپل نږدې رشته داران دي. حضرت عیسی علیه السلام مور د حضرت یحیی علیه السلام د ترور لور ده، د ترور بچی دي. د عیسی علیه السلام مور او یحیی علیه السلام دا د ترور بچی دي. نو ما پی سلام واچو، اغیم زما د سلام جواب وکړو، او اغیم وی چې ډېر ښکلي او صالح نبی ته ستړي مشي دی په خیر راغلی، ستړي مشي، مرحبا اتیت رحبا من الارض رحبا من الشیء. په دریم اسمان کې هم دقسې زما ملاقات وشو د حضرت ادریس علیه السلام سره. په څلورم اسمان کې مې د یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو، او حضور پاک فرمایي یوسف علیه السلام له الله د ټول مخلوق نیم حسن ورکړی. ورپسې په بل اسمان کې بیا مې د ادریس علیه السلام سره ملاقات، په لومبي کې د آدم علیه السلام سره، په دویم کې د عیسی او د یحیی علیهم السلام سره، او په دریم کې د یوسف علیه السلام سره، او په څلورم کې د ادریس علیه السلام سره، او په پنځم کې د هارون علیه السلام سره، او په شپږم کې د موسی علیه السلام سره، او په اووم کې د ابراهیم علیه السلام سره. وی چې موسی علیہ السلام سره ملاقات نو شو او دته بر روان شو، نو دو جړل. ولی جړل؟ په دې او جړل چې زمانه وروسته یو هلک خدای پاک دنیا ته راولېږه، او زما د امت نه به په ډېر لوی تعداد کې د هغه امت جنت ته داخلېږي.
د ټولو نه زیات په زمونږ د حضور پاک امت جنت ته دی. او دویم نمبر بیا په تعداد کې د موسی علیہ السلام امت دی. په بخاری شریف کې حدیث ته حضور پاک فرمایي وی ما ته الله دا منظر د قیامت خو و یو پیغمبر روان و یو امتی وسره بل سره دو امتیان وی چې میو قتل چا سره ډله وه نو داسې دا فضا ډکه ده ډېر زیات خلک دی. وی ما وی چې دا جوړ زما امت دی. جبریل علیہ السلام نے میں تپوسو کو دا څوک دی؟ وی دا موسی علیہ السلام خپل امت سره روان دی. او دا خو ډېر زیات دی. وی ما ته وی چې نظر اوچت کا وی چې نظر مې اوچت کا نو ډېر زیات مخلوق مې ولیدل او د اسمان دا غاړې ډکې کړې وې. ما دا د چا امت دی؟ وی دا ستا امت دی. الحمدلله. او ستا د دې امت نه با او یا ذرا کسان بغیر حساب و کتاب جنت ته دي. هغه خلک چې جدي سره به حساب کتاب نه کوي دا به مفتو کې خیراتی جنت ته داخليږي. یو موقع کې حضور پاک او فرمایل وی زما د امت با یا ذرا کسان بغیر د حساب او د کتاب نه جنت ته داخليږي. نو صحابي د حضرت عکاشہ رضی الله تعالی عنہ هغه پاسید یو برک صادروں پہ هغه ځان پسې روچت کا الله رسول ادعو الله یجعل لی منهم. تاسو خدای نه سوال وکړئ چې په دې یو ځلو کې هم داخل دي. حضور پاک الله نه سوال وکړ او بیا فرمایل انت منهم ذات پکې داخله. بل یو صحابي در پاسید وی الله رسول الله نه سوال وکړ چې امام پکې خدای داخل کې وی سبقک بها عکاشہ وړي یو کس پکې زما په دعا داخلي ده هغه کس دی شو بس یو داخلي ده هغه مقدو غټله لوی خبره ده جی. قسم دې صحابه ګوره ټول جنتیان دي. ښا د صحابه متعلق قرآن اعلان کړی دی. د حدیبیه په موقع سر لسو دا غي متعلق اعلان راغی لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. د دې سور لسو سو یا پینځل لسو سو نه الله خوشاله دی. چې کله الله د یو بندنه خوشاله شي نو هغه بیا دوزخ ته لېږي نه. او بل ځکه الله وی رضی الله عنهم ورضوا عنهم دوی د خدای نه خوشاله او خدای له دوی نه خوشاله. ټول جنت یا جنت ته د داخلېدو لوی اثر سبب ایمان دی. لوی سبب ایمان او الله ذوالجلال دا اغوی ایمان زمون دا ایمان معیار ګرځولې دي. اذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. ورا نبی علیہ السلام وتوی داس ایمان راوړل کړي صحابه ایمان چره د مکه مشرکانو ته وی ویل دي قمقلو پشان مونږ ایمان دا قمقل دي ایمان یې آیا او د مهاجرین او انصار بیا صفاتونه هم شوي دي ډېر شوي دي. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ من الكفار من الغيظ. نو الله دغه دی کې دا ټول جنتیان دي. خو بیا په دې کې یو میرټ لیست جوړ شوی دی. یو شارټ لیست وته وای لکه یو پیرس کې نمونه ولیکل شي دا هغه پیرس نه بیا بعض لږ منتخب کی راکوټه باندې پیرس ته جوړ کی. هغه راکوټه پیرس کې چې شارټ لیست وته وای میرټ لیست هغه کې بیا اول نمبر نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دریم نمبر نوم د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او دریم نمبر نوم د حضرت عثمان دی او څلورم نمبر نوم د حضرت علی دی یا حضرت زبیر حضرت طلحه حضرت سعد ابن ابي وقاص وغیرہ دا نمونه دي پکې. بهر کې زمارو میوه جړل په دې او جړل چې زما د امت نه ورده امت په زیات تعداد کې جنت ته دي. ټول وایي الحمدلله. حضرت حضور پاک او فرمائے اگد حدیث سے مختصر کا
وی دا قیامت پر ورځ به شپږ شلې صفونه ما سب به خدای ته معلوم چې څونه به په هغه شپږو شلو کې به اتیا صفونه د دې امتي زما د امت اتیا او دا څلوېښت به د ټولو امتونو په شریک کوي او بیا حضور پاک فرمایي وی تاسو څومره یې د نورو امتونو په مقابله کې وایي ښه موږ څونه یو وی تاسو د نورو امتونو په مقابله کې داسې یې لکه د یو غوی په خپه کې چې یلکوټې داغي سپین داغي نور دونه ډېر دي د آدم علیه السلام نه تر د عیسی علیه السلام پورې دونه مخلوق دی دا خو زمونږ دا څونه دي تر قیامته پورې به څونه دا تاسو د هغې مقابله کې داسې یې لکه د یو غوی په خپه کې چې یو سپین داغي او بیا به موږ د هغې ډېر زیات دي او د هغې په مقابله کې اتیا صفونه 2/3 دا زمونږ د امت او 1/3 دا څونه شوه لکه 40 دا د هغوی ده ټول وایي الحمدلله او د ټولو نه مخکې هم بیا زمونږ د حضور پاک امت جنت ته داخلېږي ټولو نه مخکې حساب کتاب به موږ د حضور پاک امت سره کېږي براو ختم د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو ابراهیم علیه السلام حضور پاک فرمایي زمو د هغه شکل تقریبا یو بل سره برابر دی بیت المعمور ته ډله والی بیت المعمور په اووم اسمان کې یو عبادت خانه چې فرشتې هلته عبادت کوي لکه زمونږ عبادت خانه چې څنګه په مکه مکرمه کې بیت الله شریف په شکل کې حضور پاک فرمایي وی هغه دې له خو مونږ بار بار ځو یو سړی شله جونه مو کې او سلم مو کې او سل عمرې مو کې او زر مو کې پخوا خو د خلکو عمرونه ډېرې کړي لیکن بیت المعمور کې چې کومې فرشتې یو ځل الله څونه فرشتې پیدا کړي دي او څونه مخکې یو ځل عبادت وکړه تر قیامته پورې به نمبر نه راځي نو ډېرې حضرت ابراهیم علیه السلام هغې ته ډډه والی بیا د لاړم د اقا ځای نه اوچت شم او بیا مې لوح محفوظ وکت لوح محفوظ صدر دفتر دی مرکزی سیکرټریټ زمونږ د دنیا چې دا څه کېږي د ټول هلته نظام روان دی لکه ستاسو زمونږ د صوبې سیکرټریټ په پېښور کې دی د زراعت ځان له محکمه ده پکې بیا او د تعلیم پکې ځان له محکمه ده د هغې خپل سیکرټري ناست دی او خپل وزیر دی د کالجونو ځان له سیکرټري دی او خپل محکمه ده او د فینانس د مالیاتو ځان له محکمه ده او خپل سیکرټري وزیر دی دا زور پسې دنیا محکمې دي د دې سړکونو CNW وغیره د دې ځان له محکمه ده او خپل سیکرټري وزیر دی او د هغې ټول بجټ کې دونه پیسې دی نه پکار دی دومره سکولونه دي او دونه به جوړېږي او دونه خراب شو دونه مرمت پکار دی دا ټول په کمپیوټرو کې پراته دي او په هغې ټولو اسکار کېږي او بجټ ورته تیارېږي دارنګې د دې ټول مخلوق د اندراج او صدر دفتر دا لوح محفوظ دی هلته فرشتې لګیا دي لیکل کوي څومره روزي او رزق لکه ګوره تنخواګانې د پېښور بیا ده هغې د پارزان له بینک د سټیټ بینک هغې نه تنخواګانې ټولې دغه کېږي روزي څومره بابوګان چې دي مثلا یو مثال یو جلک درته ښیم د صوبې کې دي د هغې تنخواګانې هغې نه هره میاشت وځي که نه وځي هېڅ مسله پکې نشته دې لکونو خلکو ته په یو ورځ تنخواګانې ایښې شي او هغې یې وصول کړي دغه رنګې د هغه صدر دفتر نه د مخلوق د رزق روزانه را روان دی دومره رزق دا خلک وایي د امریکې والا وی بچے دو ہی اچھے بچے وی دو خدی بزیات نہیں پکا او چوٹا کنبہ و زندگی آسان میرا کوٹ خاندان او جند آسان دے او چې دا مخلوق زیات شي ډوډۍ به څوک ورکوي ما وی تاسو ته پته نشته چې رزق د چا په لاس کې دی مخلوق قسم په الله لا پیدا کړ نه دی او روزي ولا د مخکې نه پیدا کړ داسې ده که نه اسې تاسو خو په ډېر پکې زمیندار هم ناست یې ما هم زمینداري کړې ده
زم په زمیندارۍ پویم. جوار با جرب سونه کول دی وایي د درو سلورو منو نه زیات ته کړی درې سلور منو دا جوار به کول او د جوارو به یو فصل یو به د غنمو یو به د جوارو خیر او خلاص. اوس چې مخلوق زیات کا جوار سونه کېږي شلو نم زیات کېږي. غنم به چې ډېر تیز و اتمنه یا نه یا لسمنه به خو د شلو نه ورواړو لکه نه او نور به موړي. قرآن وی كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. اوس په وږي کې څو دانې وي د غنم هلکه ووایه راته زمیندار چې د غنم کلک غټ وږي څو نه شپېته به دا به زیاتېږي دا به څو نه دا به د یو دانې نه اووه وږي جوړېږي یو دانې نه به څو جوړېږي او په یو وږي کې به څه وي د غنم د یو دانې نه به 900 جوړېږي 900 دانې. الله اکبر نه پوښېدم ما په خبره یو دړی چې وکري څونه دړی به زرغونېږي 900 دړی دا به رسي صبر کوه هایبریډ په هایبریډ په روان دي ورپسې. الله وایي قرآن کې چې مثال یې ورکوي خو شته که نه یو شي مې چې مثال ورکوي نو شته. نو اوس زمیندار په جرب کې 100 دړی تخم اچوي 4 دړی تقریبا 3 یا 4 کې داسې لکه نه دغه 4 دړی تعالی 60 منه درکوي 4 منه درکوي او بیا به 4 دړی 4 لپه 900 کې ضرب ورکا نو څونه دې جوړېږي دونه به درکوي. یو دړی بدل 900 دړی درکوي نو 4 دړی به 4 ځله 900 چې وهي 2000 او 800 دړی جرب به 2800 دړی کوي. صبر کوه بشیر جانا چې څومره غټېږي رزق زیاتېږي مه کوه چې فکرونو کې ډوډۍ به دله خدای د مخکې نه پیدا کوي. الله قرآن کې څه وایي الله اکبر ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض وی دا رزق بوته نورم پراخه کمی دا روزی وتا نور فراخه کړه لبغوا في الارض نور سر کې کېږي ولكن ينزل بقدر ما يشاء چې څومره مې خوښه ده هغه مره نازلوم. مخلوق ګورم لږ دی نو رزق به لږي او چې مخلوق ډېرېږي نو روزي به هم ډېرېږي. بادرنګ به ته دی ګور په سعودي کې مې یو ځای کې دغه وه په جده کې شګلنه ځمکه ده شګې دي شګې کاڼي دي زرغونتیا پکې رشته دی نه. یو ځای کې مې دغه ډوډۍ خوړله بادرنګ یې راوړل ډېر مزېدار بادرنګ هغه دا سړي چک وسره وایي زمونږ ډېر کچا او ډېر پوستکي څوک نه جدا کوي پوستکي سره هلته کله پارته وایي ډېر خوند هم کوي. ما بادرنګ خو ډېر مزېدار دي. سړی ما ته وایي وی دلته زمونږ شیخ دی هغه ولا خاوره راوړې ده د بار نه لکه شګې کاڼي دي او هغه خوراک مزرعه جوړه کړې خاوره اوله قسم پلاستیکونو سیزونه راوړي دي هغه کې هغه ماخام بادرنګ وکړي ماخام او چې موږ سار راشو نو بادرنګ دي شو کوو. الله سوی ګوره دا قرآن مخکې فیصله کړې ده ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. من بلارو دلته کې دی درو لختو ته او د کنده کې بم جال ټوکره واغشته او کبان بم نیول نو ټوله جامې به مولل له وسار چې بوتو نو مازیګر به یو په کبان نیول هم ټول له شوډک پټې نه چې مخلوق زیات شو په کوسو کې اور پسې کبان ګرځي. تازه میان چې وای کنه وای او چرګوټي 2-3 چې وای درته 2-3 او نن را روانو چرتا هلته چغې والے وی پیاز او دړی په 100 روپے په ښه دړی په 100 یا خدای پاک او ټماټر وچو ګوره څومره خدای زیات کړ. روزي د چا لاس کې ده وایه اوس الله لاس کې
څومره چې مخلوق پیدا کیږي ډوډۍ به ورکوي. د لوږې د لاسه به نه مرې، اسې به خدای بعض ځای کې ازمایښتونه راولي، د لوږې د لاسه به نه مرې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، رسول الله مبارک وی دا ځمکه به د سرو زرو ستنې بار راوغورځوي. ستنې مولوي صاحب ګاډی راوستی نو چې جاس نه کوز شوم نو ګاډی والا اوس ناشنا جیپو ډېره جیبه او مولوي صاحب خو مایدار خپلې غټ پټکې والو چلوي. نو هغه چې روانو نو ما لکه او ډېر رفتار یې مزېدار ما لکه دا د بل ستا دی که د بل چا نه وی الحمدلله درې را سره داسې ولاړ دي مې دا د څو پیسو دی دا د څو پیسو وی دا د 50 شپېتو لاکو دا یو دی دا پیسې به لکه زما شاګردو دا هم نه کمې راوړي دي وی دا د غرونو نه م راایستې دي غرونو نه یو قسم کاڼې دی راو باسو او ټول د بلوچستان خلق پکې د موږ مبتلا دی بس ټول لګیا دي د غرونو نه کاڼې راو باسي او په ګوتو کې به نه کراچۍ ته دي او کراچۍ نه چین ته دي ما یې دومره روپۍ دې خلکو کړی چې د حد نه وتي رزق او روزي او دا به څنګه چلي او دا به څنګه چلي چل پرېږده په خدای یقین وساته الله به درکوي زما قسم د الله په ذات د ایمان وساتئ د ایمان وساتئ د ایمان زما قسم د الله په ذات چې رزق مال دولت ډوډۍ عزت ذلت جون مرګ بچي ټول الله سره دی تاسو الله ته باندې یقین وساتئ والله بالله تالله جمعات کې ناشته که خدای دې مایوس کړي خو ٹھیک د ازمایش پر راځي چاله به ډوډۍ کمې کې چاله به زیاته کی چاله بچی نه ورکي چاله به ورکي چاله به لږ کی چاله به زیات کی ازمایشونه خدای راوړي خدای په خپل قدرت هم رب العالمین کوي کړي صدر دفتر التدی دا غزه نه د نیټو فیصلیم کېږي فلان کې په پلان کی تاریخ ملي فلان کې په تاریخ فلان کی تاریخ په پلان کې بزوی پیدا کېږي او پلان کې بلون پیدا کېږي او د پلان کې به ځامنې د پلان کې بلونه د پلان کې به ځامن او څه بلونه او څه بشاندي دا فیصله روانې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا قلمانو ټکار به مورید باندې چې فرشتي لګیاوي او کوم قلمان چلول ممکن نه چې دا قلم نه مراد هغه آله چې هغه په کار کوي خو هغه زمانه کې د حضور پاک زمانه کې دا آله قلم اوس هغه آله کمپیوټر دی ممکن نه چې دې نه تیز بل څه شی راوځي خدا لیکل چې په کوم سیج لیکل کېدل دا غ لیکلو په هغه ټکارو د پېښه مې اورېدل جبرئیل علیہ السلام لاندې پاتې شو بس لاندې چې کوم نظام دی د جبرئیل علیہ السلام د پاره یو حد هغې پورې بځي هغې نه بره نشي بس اجازت نشته هلته بیا د الله نورې فرشتې دي هغې پورې راتلی شي هغې لاندې نشي راتلی چې زه بره لاړم د رب ذوالجلال سره ملاقات مې وشو په دې د ټولو علماو اتفاق د اجماع د علماو ده چې د نبي علیه السلام د الله سره ملاقات شوی لیک اس اختلاف نشته لیدلو کې لکه بعض علما لږ اختلاف کوي چېرې لیدل یې هم دی او که نه هم اکثر صحابه هغې وایي چې لیدل یې دی چې ملاقات وشو ملاقات نو ګوره ملاقات له چې څوک چاله ځي تحفه ورکوي او چې بیا که را روانېږي نو چې چاله تا تحفه ورکړه او به تاله هم څه شی درکوي چې به در باندې اوس کې ډوډۍ به در باندې وخوري یا به تاله څه نقص شی درکړي حضور پاک فرمایي نبي علیه السلام وی چې تاله څوک ډالۍ او تحفه راوړي نو ته د هغې بدل ورکړه او که بل بدل د سره ني یا موقع میسره نه شوه نو دعا خو ورته وکړه که حضور پاک څه ډالۍ وړي الله له به څه وړي هغه ډالۍ به چاله وړي چې هغه سره نیږ ورې چې یو سړي سره یو شي وي او ته والا اقه یو څه په هغې نه خوشحالېږي ما سره اوبه ډېر شي دي دلته کې الحمدلله دا جومات د اوبو ډک دی او زما کور هم د اوبو ډک دی او ما له یو کولر کې څوک اوبه راوړي نو د به اوبو څه هغه شي چاله یو څه چې هغه سره ني هغه هغه خوشحالېږي چې هغه سړي څه پکې نو الله له به څه وړی اوس ډالۍ کې دا اوس څه به وړی مله د مدینې کجورې به وړی
مدینه ته خلا هجرت نبی علیہ السلام دغه وخت کې نو کړي. مدینه کجوري بوله نه الله په کجوري سره ډوډۍ بوله الله په ډوډۍ سره کوي. میوه بوله الله په میوه سره کوي. دا څه شی الله له یو څه چې الله سره ني الله سره نه دا مطلب درې الله سره ارسشتا د الله د شان سره چې کوم شی مناسب ني او په خوشاليږي هغه څه شی دی التحیات لله والصلوات والطیبات بندگی میں دتا اللہ راوڑے دا سمیں راوڑے دی بندگی عواجزی خدا بندہ نہ دی بندگی وسر نشتا نشتا دا مانا چی اللہ دا بندگی صفت دا اللہ سر مناسب نہ دے زب بندگی کم دا اللہ دا پارا اور بیا سنگا بندگی مالی ہم بدنی ہم او دخلے ہم بندگی سمانا ستا پا دربار کے دا عاجز اظہار کول اللہ زدیر زیاد عاجز ما زیر عاجز ما پا جبم دا دیخ عاجز اقرار کوم پا اندامونم کوم پیسو سرم کوم او پا اندامونم کوم ټول کوم اللہ دین سمانو مشوا چی اللہ تا دیر لوے یہ گورے دا تو فلالا التحیات للہ اگا بدنی عبادتنا اللہ گورے استاد پارا دی زبکم کو استاد پارا بکم اخولی رجبے والا والصلوات اگا بدنی ممستاد پارا والطیبات اگا مالی ممستاد پارا طول عبادتنا اللہ لدی بل چاہلہ لدی التحیات للہ والصلوات اللہ وتسوی السلام علیکہ ایوہ النبی اے زما پیغمبر مبارکہ پتا دی سلامتی ہے تری دا ار قسم آفت او دا مصیبت نہ محفوظ ہے دا اور نو زما دا غضب نہ دا محفوظ ہے زما غضب بتا لینا رہی او زما رحمتونه به در باندې او برکتونه به د پیغمبرانو له رحمت بل کم دي او د معجزاتو له برکتونه بل کم دي دا وایي کنه او دا خو د پیغمبر علیه السلام او د الله مینس کی خبرې دي نو نبی علیه السلام سوي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین الله تعالی په ما سلام واچو خدما په نیکانو بندگانو دیم سلامي نیکان او علینا کے علماء لکی گناہگاری مرگرے کر چھے پا ما او زما پا گناہگار امت باندے او پا نیکان امت پا طول رستا سلام اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول دا خبرش جدا وشوے وی 50 منظور مستا پا امت پر اسکر حضور پاک دون خوشحال او کنا غټه ډالې دا تا د بندګي خبر او کړه داسې شی در باندې پرس کوم چې ستا امت په زما پوره بندګي وکي اوس بګورم چې ستا امت هم دا توفه ډالې مال راکې کنه راکې زه به پرس کوم او چې ستا امت دا توفه ډالې مال راکې کنه نو که چا مونږ کو دم ڈالے اللہ علیہ ورکلا اور کمون دیو نکا دخدیا ڈالے ورکلا خوشحال ہو جلان دراغی موسیٰ علیہ السلام تپوسو کو سیدر کلل پا امتی دل سب پارس کل وی 50 منزونا ویستا امت دا طاقت نشی لرلی زما پا امت 2 منزونو نیشو کولی 50 پسنگا کئی خو نبی علیہ السلام دی وقت دون خوشحال رچی دیتا رو پکر نشتا خوشحال دے وی خواہ اللہ ویسو کم ویلار سے وطوہ چی کم کا اللہ امت میں طاقت بونے لری جگوتا کم کا قدر پینزہ میں کم کرل بیار آگی موسیٰ علیہ السلام لا ویدہ دے اسم طاقت میں لری بیانا وی پینزہ میں نورم کم کرل دقا سی براتاو واپس بتاو پینزہ با کمی دل آخرہ کی پینزہ پاتش موسیٰ علیہ السلام تیوی لارشا او دا پینزم ورطوہ چی کمی کی ولی زمان امت بانی 2 پرزو 2 نشو کولے
نبی علیہ السلام او فرمایل بس مالا مورا حیا راځي چونکه کمیږي پینځه نو چې ورځم خدا مطلب چې وته ټول معاف کا پیدا شو الله دا هغه دین اعلان وکړ انه لا يبدل القول لدي زما څه کوم خبري ابد لیدو والا نه ده نو تعالی خو می امت لا سانتیا درکړه پینځم کړل خو زما په کتاب کې ولا ثواب ورم عقد 50 لیکل کېږي یومس پلس نو پینځه پسو شو 50 زما خبره نه بدلېږي ثواب به وقت 50 لیکل کېږي دا تحفه ملو شو د 50 دا منځ ګورې رحم شه زما الله سره مناجات رازداری دا او دا الله سره معراج دی کته چې رسول الله مبارک معراج وکړه زما خو معراج نشته مونږ نشته او پیغمبرو مقدس پر پیغمبرو دی غازی او معجزه وا زما معراج دا چې الله تعالی ته درګه مون شروع کړ د معراج مقصد دا الله سره رازداری و پټه پټه خبرې وي او د مونږ کې ته الله سره رازداری کې پټه پټه خبرې کوي خاجه ویل عالم جنتونه مې ولیدل او دوزخونه مې ولیدل نو زما په خیال چې جنتونو دوزخونو دا خبره به ان شاء الله العزیز دارته خیری آینده جمعه کې وي چې نبی علیہ السلام مبارک سلیدلی دی په سفر کې جنتونه دوزخونه پلار چې بیا راغلي څه شوی دی واپس کې دا ځان لا یو درېما حصہ ده د واقعاتو نو دا به ان شاء الله العزیز درته آینده تو صرف دومره ذهن کې واچوا چې دې معراج کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو معجزه نه ډېرې معجزې ښکاره شوې دي او دا معراج د حضور پاک هغه عظیمه معجزه وا چې د پیغمبر علیه السلام شان ته ډېر لوی شان ته معلومیږي ځکه دا معجزه بل چا نه صادره شوې دا دومره لوی د عظمت دل او د عظمت ملاقات او د الله سره خبرې اترې کول او جنتونه کتل او دوزخونه کتل او اسمانونه کتل دا دومره مضبوط مکمل تفصیل بل پیغمبر ته نه پېښ شوی ان شاء الله العزیز چې باقی د دې کوم حصہ ده هغه ان شاء الله که جوندو آینده جوبه کې درته بیان دعا وکړئ رب العالمین موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حقیقی امتیان جوړ الله حقیقی امتیان جوړ ها دو کې بعضی بیماران دي هم بشریان هغه ډېر د التاف هغه بیمار دی الله دې شفا ورکړي او د مجلس کې باید دوستان بیماران دي په کورونو کې بعضی بیماران دي الله ټول مریضانو له شفا ورکړي خدای که څوک زنانه بیماران وي او که ماشومان کې د مجلس کې او کورونو کې الله ټول له شفا ورکړي او بعضی کسان وفات شوي دي ما اوس واورېدل زه خو تلم بل خوا میګا شپه مې هغه ډېر اسماعیل خان سره نږدې وه هلته ختم بخاري وغیره تلم ډېر ناوخته رالم بیا مې واورېدل چې بادر لاله وفات شوي دا زمونږ د جمعې مختلف مستقل به دلته مونږ سره مونځ کوو زمونږ ګاونډي م دی جمعې دعا ورته وکړې چې الله تعالی مغفرت نصیب او ډېر ښه سړی بادر لاله ډېر ښه سړی الله دې مغفرت نصیب کړي الله په قبر انوار نازل کړي الله وارثان او بچو له صبر ورکړي الله کې انسان دې څه غلطۍ تقصیرات شوي پروردګار هغه ورته معاف کړي او زمونږ دلته کې دا زبیر جان مولانا صاحب ترور وفات شوی وه دعا هغې ته مو کې چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي الله دا سفر د آخرت راحت نصیب کړي او الله دا قبر خوشحالي نصیب کړي او که نور هم څوک مردگان وفات شوي ستاسو په کلو کې رشته داران الله ټول وبخښي الله تعالی ته زمونږ مردگان چې څومره وفات دي ته پې قبرونه رڼا کړي او د آخرت تیارې پې روښانه کړي او زمونږ هغه ما تاسو ته مخکې ویلي زمونږ هلته کې هغه خپل پټي کې لږ ځای مدرسې ته او جومات ته وقف کړی یو ملګری زمونږ هغه د هغې دپاره یو جنریټر لري اوبو د اوبه چې پرې راوباسي هغې کې څه امداد کړی دی دعا ورته وکړې خپل نوم ښکاره کول نه غواړي الله دې امداد قبول کړي الله تعالی ولا اجر او برکت ورکړي او ما ته یوسف احمد مولوي صاحب وویل چې هغې کې داسې د یو څو پیسو کمی هم دی یو 100 هغه لږ په ګرانه کېږي الله تعالی دې ولا هغې بندوبست هم وکړي او جومات کې
ډېر دا کندي د هغې علاقې خلک او نور دوستان دې نزي او ډېر په اخلاص پکې خدمت کوي. الله تعالی ټول له دغه خدمتونو اجر او برکت ورکړي. یو بل ملګری دی بچی نشته او دعا ورته وکړي چې رب العالمین ولا اولاد ورکړي، الله تعالی دې ورته اولاد ورکړي. یو بل ملګری دی اسبار مل تزید سو تویزې سم مسئله ده او غریب به پریشان دي، ملګری لاړل دی پاتې لري دوکه چې الله تعالی ورته کار آسان کړي. زمون بعضی دا علم الک دلته کې مونږ سره په دغه ځای کې ډېر زیات خدمت کوي، تاسو نور دوستان د اطمینان یو ځای بل ډېر خدمتونه کوي. رب العالمین ته ول اجرونه ورکړي، برکات نصیب کړي، سعادت نصیب کړي، د فتنو آفاتو نه وساتي. یا الله چې څومره دوستان دلته راغلي دي د لری لری ځای نه زمون بعضی ډېر نږدې دوستان راغلي دي منزله، خدای په یو قدم ول اجرونه ورکړي، الله د دنیا او د آخرت برکات نصیب کړي. خدای راغلي جمع ټول او بخي، خدای زمونږ د دنیا او د آخرت د فتنو نه امن نصیب کړي او د دنیا او د آخرت برکات هم نصیب کړي، او بچیم د لوفرو د جن نه وساتي، د بچو د غمونو نه وساتي، د ناګهاني شلقونو نه وساتي، مال اولاد او علم پویا او دین کې برکات واچي او الله ته زمونږ راضي شي. او چې څومره دوستان راغلي دي الله دې ټولو په زړه کې وسه حاجات دي او هغه حاجات خدای ته معلوم دي، یا الله هغه حاجتونه له پوره کړي. اخر وخت په غوړه کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. گانو محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 667 نمبر کیسٹ کې تاسو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د معراج سفر باندې بیان واورید. دا به تاسو ته په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسٹ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. دا د دې بیان دویمه حصہ ده. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.